السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه. شاعرامې او کشرمې ته په موږ باندې ځان مشهورې د بړوا بچیا خبره واوره. ته چې وې دا زما غونډ خاندان یادوي په دې ټیک ټاک کې صرف تی د کمسل بچیا ته په دې ټیک ټاک کې چا نه پیژندې په موږ دې ځان مشهور کو. دا جنۍ ستا لور ده که خور ده که مور ده چې تا په ما باندې پارچې کولې. ته چې وې ما د پاشۍ خلاف جنګ شروع کړی دی، د پاشۍ خلاف جنګ کومه زه د ورېرې سه ګیر شوی یم، د خوارزې سه د ګیر شوی یم، د چا سه زه ګیر شوی یم چې ته په ما پسې ویډیوګانې کې زه برنقه په تا پسې نښتی یم. په دې ټیک ټاک کې صرف تی د خره د ټیزه پیدا که نه، په دې ټیک ټاک کې نور څوک شته. دا راته ووایه ته چې په هیومن رایټس کې که نه او ستا نه زه تپوس کوم چې ته ما ته کاغذونه وښایه نو په دې باندې ته ما ته سپی ولې وې. تا به ما پارچه کړله، زما دې د 1,80,000 ریالو کار تباه کړی دی. صحیح ده، 1,80,000. دا جنۍ نه ستا ورېره ده نه د لور وه ایستې نه دي، د هغې پلار شتی زما نه به یې تپوس وکړي تره شتی. ته څوک یې چې ته راځې زما د 3.5 میاشتې دا یې نه دا حساب کتاب زما د وجود نه د غوښې والوځولي. 3.5 میاشتې زه په دیره کې کېنولم، د 1,80,000 ریالو مې کار خراب شو. ستا کار سو چې تا په ما باندې پارچې کولې. ما کومه پاشي کړوه؟ ما ستا لور بربنډه کړوه، خور مې دله بربنډه کړوه، مور مې دله بربنډه کړوه چې تا په ما پارچې کولې. چې پارچې دې را باندې وکړې د 2.5 لکو پالورو اکاونټ دې راله ختم کړو. د نن نه 3.5 میاشتې مخکې یو ورور 2 تر زامن مې بېروزګاره، زه بېروزګاره، کاروبار دې راله خراب کړو. په غونډ ټیک ټاک دې راله خور او مور وکنځله. نه مې د زایدرمان سره دښمني وه، نه مې د اخونزاده سره دښمني وه، نه مې د مسټر خان سره دښمني وه، نه مې د عیسائی سره دښمني وه، نه مې د وصال خان سره وه، نه د شهرام سره د طارق شیر سره. شهرام ستا په سپېږمو باندې غینو منډم، ته وایې چې دا په ما پسې راځي زه تا په دې غونډ ټیک ټاک ونه کنځلم. داسې حساب کتاب دی که ته پښتون یې نو موږ هم پښتانه یو ښه. او که پاشي تا ختمولی شوې نو دا ذیشان ولی شه چې دا کم بکواس کوي دغه به دې رانیول وی. دا کم خلک چې دا 6 فلمونه او دا 2 نمبر کارونه کوي دغه به دې رانیول وی. ته نه څوک رانیوی شي او نه د چا غینټه کتی شي. پاکستان 24 کروړه عوام دی او دا هر سړي خپله مرضي ده. ستا هغه دادا هم څوک نشي رامنې کولی، نه د چا ښځه رامنې کولی شي او نه د چا لور رامنې کولی شي. خپله ښځې باندې خیال ساته، په خپله لور په خورځه. د خپل کور نه ته خبرې، ته خپلې ښځې له قرآن ورکړه، ته د خپل کور نه خبرې، د خپلې فیملۍ نه خبرې. ته راغلی د ځانه د ټیکهدار ساس کړی دی، هغه کار مه کوئ. وایي چتې د خرې د کوس ذمواري اخیستې وه چې کله پې خر کېښود و چتې د خرې په خېټه کې پروت و. ذموار ګوره د خرې په کوس باندې تللی دی. د ځانه د پردو کوسونو ذموار مه جوړوه. او ته چې دا پردی جینۍ ګرځې دا ستا په نکاح کې ده چې ته ځان ته پښتون وې. پردی لور خور چې څوک د کور راوباسي خلک په دې خبرو باندې مړي کوي. د دغې جینۍ په دې خاندان کې داسې څوک نشته چې ستا را سر خاورې کړي. څنګه ته پردی جینۍ د شپې ګرځې د ورځې ګرځې او موږ پښتانه او ته پښتون یې بړوا. پښتانه په داسې خبرو مړي کوي. د پښتون لور خور چې د چا سره لاړه شي خلک وله سر ختموي، وجني چې د چا سره رابطوي. دا ککرۍ پې وله الوځئ. ته ځان ته پښتون وې، ته بړوا یې او دغه بړواګان دي. د پښتون لور خور د شپې د چا سره نه ځي، د ورځې نه ځي، پردو هوټلو ته پردو ملکونو ته نه ځي، د سرو انګریزانو سره نه وردېږي. ته هم ډېر پښتون یې او دغه جنۍ هم ډېره پښتنه ده، دا نور پښتانه نه دي. ته بړوا یې او دغه جنۍ هم د بړواتوب نه په اخوا ده، د یوې چکلې په شکل کې استعمالیږي. کله یو بړوا غواړي، کله یو ګیپټرې غواړي، کله یو ملک ته بوځي، کله ورسه یو په ګیسټ کال کې ناستي، کله ورسه بل. بړواګان یې خپلې ښځې هم پرېښتې په پردو ښځو پسې ورپسې شوي یې. د عشق په نشو کې او د زناګانو په نشو کې ورغلي یې. د حقیقت سترګې هم پټې شوي دي. موږ د پښتو نه بار کوئ، د پښتو نه خو بار تاسو یې. تا ته ځان بدې نه ښکاري چې ته پردی لور او ښځه ګرځئ. ستا پلار تا ته څه نه وایي، ستا دا ښځه تا ته څه نه وایي، ستا خور او مور تا ته څه نه وایي. په کومه شریعت کې تا ته دا روا ده چې ته پردی ښځه ګرځئ. بړواګان او کنجران په خپله خپل نومونه موږ ته هلئ. کونیانو ښځه کوسې سړی که زما د نوم واغستو زما په خدای قسم یې زه دې ولم، ستا ښځه د هغه پلار وغیم.